دري ژبه دري عصري فارسي د ژبو په مونو څخه ده چې په افغانستان کې د دري نوم رسمي شوی. دغه ژبه د سرشمېرنې او وګړشمېرنې له اړخه سمتي ژبه ده، ځکه چې د پښتنو پرتله د افغانستان په ځینو سیمو کې د دري ژبو شتون لیک دی، او یا هم وګړي یې په ټول افغانستان کې تیت او خواره واره نه دي. یوازې غټو ښارونو کې او شمال کې شمیر ډیر دی. دري فارسي له عربي تورو څخه جوړه شوې ده چې د تورو پومونه تقریبا 22 ته رسیږي. په دې کې څلور غږه پ چ ګ پ ژ د دري یا پارسي ځانګړي توري دي. د لسمې پیړۍ څخه ویل شوی او لیکل شوی ده. دغه ژبه د ساسانیانو د پارسي څخه جوړه شوه. د ژبپوهانو په نظر دري نوم د دربار د کلمې څخه اخیستل شوی دی. همدارنګه د تاریخ لومړنی مخکښ هیروډوټس خپل هستریا کتاب کې د دري ژبې او ویونکو په هکله دا وایي چې دغه خلک د ننني افغانستان د شهولي غرونو لمنو کې استوګنه درلوده او په غرونو کې د ایساري او د کډوالۍ ژوند کوي، ځکه یې خلک د دري خلک یاد شوي، چې ښایي د ژبې نوم هم د دري څخه رامنځته شوی. دري ژبه تقریبا 8 میلیونه ویونکي لري، چې پکې تاجکیان، هزارګان او ایماقیان شامل دي. همدا ژبه د ډېری شاوخوا ګړدودونو لري، چې په دې کې هزارګان، ایماقان، تاجکان، ایرانی یا پارسي او هم پارسي د یادولو وړ دي. دغه ژبه په ځانګړي ډول په مزار شریف، بدخشان، پنجشیر او بامیان کې ډېر ویل کېږي. دري ادبیات په افغانستان کې د لسمې پیړۍ څخه رواج شوی ده. په 11مې پیړۍ کې د محمود غزنوي په پاچاهۍ کې مشهوره شاعرانو ابوالقاسم حسن عنصري بلخي، ابوالحسن علي بن جولغ فرخي سیستاني او حکیم ابوالقاسم فردوسي توسي خپل اثرونه رامنځته کړل. په 15مه پیړۍ کې د تیموریانو د حکمرانانو په وخت کې دري ادبیات اوج ته ورسېده. په دې وخت کې نورالدین عبدالرحمن جامی او بدرالدین حلالي مشهوره شاعران وو. په 19مې پیړۍ کې حمید کشمیری یو مهم اثر ولیکو چې د اکبر نامه په نوم نومیږي.